د لوی سپېڅلي خدای په نامه. چونو او مونو څومره زیات ساره دی. لیکوال علیشا بیرگر، انځورگر ابین شرشته، ژباره د درخت دانش کتابتون، ژبارن محمد بشیر غفارزی. وګوره لمر د ختلو په حال کې دی. مرغان غاړي یعنی چرچر کوي. نجونې چمتو دي چې لوبې وکړي. چونو وایي څومره ساره دی. مونو وایي هو زیات ساره دی. چونو وایي زه به ګرمي جامې واغوندم تر څو له ساړو څخه خوندي شم. چونو په حیرانتیا سره وایي زما ګرمه خولۍ چیرته ده؟ پرون دلته وه، نن څه شوی ده؟ مونو په ژړا وایي زما ګرمې جرابې نه پیدا کیږي. زما ګرمې جرابې چیرې دي؟ زما پښې زیات یخې شوې دي، بیخي بې حسه دي. مونو خپلې خور ته وایي زما هم. زیات ساره دی، زیات ساره دی. نجونې له سرو رژدې. چونو وایي مونږ زما ګرمه خولۍ نشو موندلی. مونږ ستا ګرمې جرابې نشو موندلی. مونږ هیڅ شی نشو موندلی. مونو په حیرانتیا وایي زمونږ جامې به چیرته وي؟ چونو وایي دغه د زما ګرمه کورتۍ، خو زما نورې جامې چیرته دي؟ مونو په ژړا وایي دلته راشه چونو، په دې غار کې وګوره. هلته زما جرابې دي، هلته ستا ګرمه خولۍ ده. چونو او مونو په غاړه کې وکتل. دوی خپلې جرابې او ګرمه خولۍ له ځان سره واخیستل او ولاړل چې خپل نور ګرم شیان پیدا کړي. بیا دوی لوبې کوي.